د ننګرهار ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي په عمري کمپ کې ټولې مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړي دي. د مخابراتو ریاست رئیس له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ویلي راستنیدونکو هیوادوالو ته یې په کمپ کې 24 ساعته انټرنیټي او مخابراتي چوپړتیاوې برابرې کړي دي. کومه پورمه چې دوی له ورکول کېږي په هغې باندې دوی ته حاصلېږي 3 سیمې کارټونه، په هغې کې بیا 1 GB نیټ یو تقریبا د 1000 نه تر 1.5 2,000 پورې په هغې کې وړیا دقیقې وي. بل لور ته ختیځ کې د اترا ادارې مسؤل وایي د روانې لړۍ له پیل راهیسې راستانه شویو هیوادوالو ته د ټولو فعالو مخابراتي شبکو نږدې 23,000 سیم کارتونه ویشلي دي. دغه کم سیم کارتونه چې کډوالو ته ورکړی کېږي دا دغه ملي فورمې په اساس باندې ثبت او راجستر کېږي. 4 میاشتو پورې به دغه فعال وي او دوی کولی شي په دغه 4 میاشتو کې راشي او زموږ په مخابراتي شرکتي په نماینده شرکتونو په نمایندګیو کې دغه سیم کارتونه په الکترونیکي تذکره باندې ثبت کړي. ورته مهال راستانه شوي هیوادوال خوښ دي چې په کمپ کې ورته مخابراتي اسانتیاوې برابرې شوي. نو مجرون تلته کې دا کوم شبکې چې پاله شوي د سیم کارتونو ورته دې په خطو خدمات ترسره کوي. ټول دغه کومې شبکې چې دلته خدماتي سیستم ته د تورخم کمپ ته چې راغلی ده له دونه مننه کوو. کوم نمایندګان چې راغلي دي دغه دوی ته ورکوي، خدمات روان دي او بدون د پیسو نه. د مخابراتو مسؤلین وایي دغو چوپړتیاو څخه یې موخه خپلو کورنیو سره له پاکستانه د جبري ویستل شویو هیوادوالو په وخت اړیکه ده.